لله وإنا إليه راجعون. دا خو بل حبشې لکه وغځولی، خدای پاک ته وبخښي. رمه چې روشي که نه دا زوړه نه دي، دا ټول چې رمه څرنګې ملګرو د ملک انتظار ګل کم چې په ټیک ټاک د سره په سوشل میډیا یو ډیر زیات مشهور شخصیت دی، هغه به تاسو ټول پیژنئ هم ځکه چې ډېر زیاتې ویډیوګانې وایرل شوي دي. یو ویډیو پکې دا هم ده وایي نورولي خان که دغسې سوی زورولي خان نوي نظامونه راوتي دي. د دې نه علاوه مشره هغه قیصه یې هم کړې ده، لکه ډېرې زیاتې خوندورې د خندا ډکې ویډیوګانې چې دي هغه د ملک نورولي خان او داسې هر قسمه ویډیو یې کړي دي هغه جوړې کړي دي. د هغې په هکله باندې هم په سوشل میډیا یو خبر شیر کیږي په کم کې چې ویلی کیږي چې آیا دا وفات شوی دی. نو د دې کوم حقیقت څه دی؟ ما ته هم زیات کسانو هغه میسیجونه وکړه، په واتساپ یې راته کالونه وکړه چې آیا واقعي دا ملک صاحب وفات دی. نو موږ بیا هم کرک کې یو ملګری و هغه سره هم رابطه وکړه، نو هغه راته ویل چې آیا وفات نه دی، په سوشل میډیا دا دروغ خبر چلیږي. یعنی یو ویډیو چا جوړه کړله په هغې کې هسې نیوز ټایپ ویډیو یې جوړه کړله، په هغې کې وایي چې ملک انتظار ګل چې دی هغه وفات شو. نو ما مخکې هم په ویډیو کې ویلو چې آیا دروغ مه وایئ. زمونږ خیبر پښتونخوا خلکو ته مونږ وګورو کم سوشل ورکر چې دي هغه د نیم نه ډېر دروغ په سوشل میډیا وایي. یعنی یو خبر به هغه رښتیا وي هغه به بل سایډ ته بوځي، که یو څه خبر دروغ وي هغه به رښتیا کولو کوشش کوي. نو داسې کول هغه نه دي پکار. او ملک انتظار ګل خو به تاسو پیژنئ ډېر زیات خوندورې ویډیوګانې د هغې په ټیک ټاک باندې موجودې دي، خلک ترې ډېر زیات خوند اخلي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.